رب العالمین انسان چې کله پیدا کو او دې انسان له الله عقل ورکو، الله ولا پوهه ورکړه، د دې انسان د هدایت لپاره الله پاک پیغمبران راولېږل، کتابونه راولېږل، د پیغمبرانو نه پس د هغې خلیفګانې راولېږل او هر قسمه نعمت رب العالمین د انسان له ورکو، د هدایت لارې ورته رب العالمین وښولې، ورسره یو غټ دشمن هم ورته ورکړه چې هغه ته شیطان وایي. د دې دوو څیزونو منځ کې انسان ګیر دی. که شیطان نی انسان سره نو بیا خو د انسان د پیدایش ضرورت نو، فرشتې موجود وي، فرشتو سره شیطان نشته، باغی د الله ازمایش او امتحان نشته. ازمایش او امتحان خو الله راځي چې یو خوا یو طاقت او بل خوا بل طاقت، او ته انسان ته وایي چې کله یو طاقت منې نو پاس به او کله بل منې نو پیل به. اوس فرشتو ته پاس او پیل نشته، هغې سره شیطان نشته، نفس نشته، نو باغی د الله سره امتحان او ازمایش نشته. مونږ باندې الله امتحان کو، الله ازمایش کو، دی وجه نه مونږ له الله دا دواړه څیزونه راکړل، یو خوا د الله دغه طاقت او بل خوا د الله دا بل طاقت چې الله را لېږلی دی چې هغه ته شیطان وایي. اوس انسان د دواړو منځ کې ګیر دی. که دی د پیغمبر مني، د الله د کتاب مني، دی د خپل عقل نه کار اخلي، دی د هغه فرشتو خبره مني چې د ده زړه ته ناست دي او الله ته یې راکاږي، خو د الله خوښ بنده دی او رب العالمین به ورله ډېرې لویې خوشحالۍ ورکوي. او که دی د دې بل طاقت مني، کم چې ته شیطان وایي، کم چې د ده زړه ته ناست دی او د ده د زړه د الله نه باغي کوي، نو بیا الله قرآن حکیم کې فرمایي چې داسې عذاب به ورکومه چې د الله د هغې عذاب مثال هم بیا نشته. الله دې مونږ وساتي. رونو یو خوا خو مونږ منو ده چې د شیطان له الله لوی زور او لوی طاقت ورکړی دی بېشک، خو بل طرف ته رب العالمین مونږ له انسان هم ګوره ډېر لوی طاقت ورکړی دی، او د شیطان په مقابله کې د الله رحم او کرم هم دې خوا زیات دی. ځکه د شیطان چې کله الله دې ذلیله کړ، نو د الله په دربار کې اعلان وکړ، الله ته مخامخ وی تا خو زه ذلیله کړم او د دې آدم د وجې نه دې زه ذلیله کړم، خو زما د ستا په ذات او ستا په نوم قسمې چې دی به ما نه جنت ته نه ځي، د ده اولاد به رانه نه ځي، د مخې نه به په حمله کوم، د شا نه به په حمله کوم، د ښي طرف نه به په حمله کوم، د ګس طرف نه به په حمله کوم، د بره نه به په حمله کوم، پرېږدم به نه، دی به ستا نه باغي کوم، الله ستا دشمن قوم به پرېږدم به نه. دا ګوره د ده قسم و، د ده جوش و، د ته پته وه چې دله الله کم طاقت ورکړی دی. رب ذوالجلال ما وی په انسان مهربانه دی. ای ابلیسه تا هم قسمونه وکړل، خو زما دې په خپل ذات قسمي، زما دې په خپل لویه قسمي، زما دې په خپل عزت قسمي چې هر څومره ته په ده خواریو کې او زما دشمن کې، خو که د یو ځلم سر ټیټ که او زما په حضور کې توبه وویسته، ستا هغه ټوله خواري په اوبو بله وکړم او ځان ته به رانږدې کړم. نو د الله رحم دی که نه؟ وی شیطان د انسان په شکل یو زمیندار یوې کوله او دی ولا راغی ورته ودرېده، زمیندار کاکا خدای شته؟ وی یو. څه دلیل دی در سره؟ وی ما سره خو دلیل شته که نه؟ وی وښایه شابه څه دلیل دی؟ وی ودرېږه دلیل درته ښیم. زمیندار کاکا یوې ودروله او هغه غوانو سره چې کومه چوکۍ که نه هغې راواغېسته او ورپسې ور روان شو. وی کاکا دا چوکه خو دې کېنه؟ وی نه تا ته زه د خدای د وجود دلیل ښیمه. ته بس بچیه دلیل ما نه غواړې؟ زه درته اوس دلیل ښیمه چې الله شته او که نشته دی. شیطان دې غر واروي بس پرېږده دا خبرې پرېږده. نو خبره دا ده چې په دې کې دلیل به شي دا ښکلی وجود تاله چا درکړی دی. لنډه خبره دا ده الله وایه که نه یو رکوټې غوندې شی بغیر د جوړونکي نه په دنیا کې جوړېدی شي؟ چېرته به هم جوړ نه کړي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو دهري سره مقابله راغلې وه، هغه الله نه مني، د بادشاه دربار کې لوی غوبل جوړ شو، بادشاه او د ده منځ کې مقابله راله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زمونږ امام دی، الله موجود دی او دهري وایي نشته، الله کم دی.
د بادشاہ دربار کې وخت مقرر شو، ورځ مقرر شو، دې ټیم باندې به دیم راځي خپل مرګري براولي، ته به هم راځي، مقابله به کوي چې چا وګټله موږ به د هغه مرګري. بادشاہ هم قم عقل غوندې وي، عقل او سوچ یې نه. ډېر کم بادشاهان به چې هغه به عقلمند او فکرمند وي. وی ډېره ښه ده. هغه د بادشاہ د محل د دربار د سیند په غاړه، پخوا به عموما د بادشاهانو لکه دا ټک دا قلعه تاسو وګورئ د سیند په غاړه باندې جوړه شوې ده، دوی به د سیند په غاړه ځان خپلې قلاګانې او محلونه جوړول. امام صاحب د هغه خپل ټیم نه داسې یو ګنټه یو نیمه دوه وروسته وه، هغه لوی قوبل جوړ هو ستاسو ایمان دی وتښتېده او راټینګې کې ورشئ ولې ما سره وخت مقرر کړی و، ظالم او دې نشته و، برید تاوی او صاحب زنده‌باد نارې دي لګي ول. امام صاحب ورغی چې څنګه ورغی چې ګوره بادشاہ ورته وایي تا ما سره یو ټیم مقرر کړی و، د هغې نه دونه وروسته ولې راغلې؟ وایي صاحب هلته ته ویم. دهلي وایي وتښتېد پټېږي، وایي نه پټ شوی نه یم صاحب، ما نه یو لږه یو پټې راته یو مسله پېښه شوه. وایي څنګه؟ وایي ما لاړه غلطه کړه په دریاب راغله، چې رالم نه پول شته او نه کښته شته، نو په دې را باندې ناوخته شو. دی بیا څه چلو شو؟ هغه وایي کتل مې یو ناشنا کارو شو، اونه ده ورا پرېوته، ټک ټک وشو، تبر چلېږي سړی نشته. وایي ناشنا شی مې ولید، ټولو خلقو ورته په سوچ شو چې یاره سړی نشته، تبر څوک چلی؟ تبر چلېږي اونه ټک ټک را پرېوته. امام صاحب وایي بیا چې مې کتل اره لګیا ده چلېږي، تختې جوړې شوې او څوک شته دی نه. ټول خلک ورته په سوچ کې دي چې عجیبه ده، څوک نشته نو دا اره راکاږي څوک. وی دي کې هغه تختې ورو یو بل سره یو ځای شوې او ټسار خېږي، میخونه ټکوالي کېږي، ترکان نشته، نه رکه شته، نه تبرګټ شته او نه ترکان کاریګر شته. اونه آرام شو او کښتۍ هم ترې جوړه شوه. وی ورو ورو را روانه و را روانه و زما دې خواله راورسېده او مانګین نشته چې کښتۍ وچلوي. زه پکې کېناستم بغیر د مانګین هغه کښتۍ د یو طرف نه بل ته راغله او چې دلته راورسېده خولې ښکته شوه، زه ترې راکوز شوم. خلک هم په سوچ او فکر کوي چې امام صاحب دماغ خو دې نه دی خراب، بغیر تبرګټ نه څنګه تبر چلېږي او ټکار کېږي او توتن کې جدا کېږي او نه راغورځېږي، او بغیر د ارکش نه څنګه اره کېږي، بغیر د ترکان نه څنګه جوړېږي او بیا بې له مانګي نه څنګه راپورې وځي. هغه تحریم چغې جوړې کړې دا ستاسو امام داسې ګډې وډې وایي، دا نه د خبرې دا عقل اخلي، دا سوچ اخلي. یو کښتۍ دی بغیر د مصري نه جوړه شي، بې د مانګي نه دی وچلېږي، اونه دی بغیر د تبرګټ نه تبر کارو کې، ولا دی بغیر د ارکش نه کارو کې. وګورئ دا دروغ، دا ستاسو امام دی او تاسو مشر دی. امام صاحب هم ځان غلی کړی و، پرېږده چې دی ښه خپل تقریرو کې جواب ورکړو چې ټول خلک یې د امام صاحب خلاف بدګمانه کړل او چغې جوړې کړې. بادشاه مته امام صاحب سره د عقل او فکر نه داسې خبرې کوي. ولې صاحب وایي دا چېرته کېږي؟ بې تبرګټ نه تبر څنګه چلېږي؟ بې د ارکش نه هغه څنګه وچلېده؟ بغیر د مصري نه تختې چا څنګه وروستې؟ بې د مانګي ډریور نه کښتۍ چا وچلوله؟ امام صاحب دا د عقل نه خلاف خبرې نه دي، دا ستا عقل مني؟ دروغ وایي. وی صاحب بل د مورده فیصله وشوه د دې تحریم. یا څنګه فیصله وشوه؟ دلیل به یو بل سره وایه، بحث به کوو. وشوه خبره، و یو وړه غوندې کښتۍ تاسو منئ چې دا بغیر د مصري نه جوړېږي، وړه کښتۍ پټې نه. یو راکوټ تبر بې له چلوونکي نه نه چلېږي، یو وړه اره بې له ارکش نه نه چلېږي، وړه کښتۍ بې د مصري نه نه چلېږي، او دغه وړه کښتۍ بې د ډریور او د مانګي نه نه چلېږي. دومره کائنات بغیر د مصري نه څنګه جوړ شو؟ او دا دومره نور او سپومې او ستوري او دا دریابونه او دا وریځې او دا نور، دا بغیر د ډریور نه او بغیر د چلوونکي نه څنګه چلېږي؟ دغه د عقل نه خلاف شوه چې کښتۍ بې مصري نه جوړېږي، اسمان بې مصري جوړ شو، ځمکه بې د جوړونکي نه جوړه شوه، غر بې د جوړونکي نه پیدا شو، او یو کښتۍ بغیر د ډریور نه نه چلېږي، بغیر د چلوونکي نه چلېږي. دومره انور څوک چلي؟ دا سپومې څوک چلي؟ دریابونه چا روان کړي دي؟ دا ستوري او دا فضا چا جوړه کړې ده؟ ومنه د خلکو عقل چې واقعي هغه وخت سره هغه دهري کلمه ده لا اله الا الله یو د الله په وجود باندې بل دلیل یې ونه غوښته. وفي انفسکم قرآن کې الله وایي افلا تبصرون. ای انسانه د خپل ځان ته وګوره، الله به دې معلوم کړي. خپل ځان ته وګوره، دې سترګې ته دې وګوره، دې سترګې ته، دې غوږ ته دې وګوره، دې پوزې ته دې وګوره. یو پاڼه به څوک د ګل جوړه کړی شي؟ یو پاڼه نه که نه، داسې پاڼه چې هغه د ګل په شان وي، دا کاغذي خلک جوړوي خو چې پوزه وروړي نو هغه خوشبویي پکې شته، کوم چې د رب العالمین جوړ شوي د ګل په پاڼه کې کومه خوشبویي رښتیا ووایه نشته پکې.
یو سړي تصویر جوړ کړ، نبی علیہ السلام دا ګناه تصویر به د دې روح نه جوړوي، د قیامت پر ورځ الله به راته وایي روح پکې واچو، شکل به جوړ کړي سا پکې چولی شي. نه، انسان د یو مور نه 6 وروڼه پیدا دي. دا خښته چې د سوانچې نه وځي، د یوې سوانچې نه چې 20 خښتې وباسي نو یو بل کې په فرق وي که یو شی وي؟ وایه که نه، یو شان دی. یو قالب نه چې څونه خښتې وباسي ټولې به یو شان دي. د یو قالب نه 6 وروڼه پیدا کېږي، د یو قالب نه 6 خویندې پیدا کېږي. وایه یو شان دي که فرقونه پکې شته؟ دې باندې چې تا الله نه منې په څه به منې؟ په څه به منې؟ یو انسان هم 2 سپېمې دمام دی او ستام دي، 2 سترګې دمام دی او ستام دي، 2 غوږونه ستام دی او دمام دي، دغه خوله او 2 غاښونه ستام دی او دما دي. او دا فرق پکې د کومې راغی؟ ووایه د آدم علیه السلام تر قیامته پورې چې څونه په کربونو انسانان پیدا کېږي، الله سره د انسان نمونې خلاصې شوې؟ وایه په یو مشین سپلی جوړېږي، کېړی جوړېږي، نو یو ډیزاین نو بیا بل ډیزاین شي، نو بیا بل ډیزاین شي، خو یو ډیزاین باندې په زرګونه جوړې شي، یو کپڑا. لیکن د الله سره ډیزاین نه ختمېږي، د الله سره د انسان نقشه نه ختمېږي. ته په دې خپل رب نه پېژنې، لازمن به پېژنې. ما ته یو سړي خبره کوله، وایي د الله د وجود یو مختصر دلیل. مې زیرت د امام شافعي په ژبه وی، امام شافعي رحمت الله علیه یو سړي تپوس وکړو، وایي د الله د وجود یو دلیل سره شته. سړی زمیندار و یو، وایي څه دی؟ وایي چیلې پاڼه خوري د توتانو وایي، وایي څه دی پیدا کېږي؟ وایي پچې پاڼه وخوري پچې دی پیدا کېږي. دغه د توت پاڼه د ریخمو چینجې خوري، همدغه پاڼه څه دی پیدا کېږي؟ وایي ریخم. وایي د دغې توت پاڼه دې باندې د شاتو مچۍ د پاسه کېنی، هغه لعاب دې څټي، څه دې پیدا کېږي؟ وایي شات. عجیبه ده وایي، دغه یو شی دی، یوې کارخانې ته ځي پچې دې پیدا کېږي، بلې کارخانې ته ځي د ریخمو تارونه دې جوړېږي، او بلې کارخانې ته ځي نو شات دې پیدا کېږي. نو چې ته اوس هم الله نه منې نو څه به منې؟ یو بل بزرګ نه چا تپوس وکړ، وایي یاره د الله وجود راته وښایه دلیل. وایي په لاره چې پچه پرته وي، پچه تا ته څه پته لګي چې دا دلته څه شی دی؟ وایي پچه چې پرته وي نو ما ته پته لګي چې چیلۍ په دې لاره تلې ده. وایي عجیبه ده، د یوې پچې نه خو دا معلومه چې چیلۍ په دې لاره تلې ده، پچه پرته ده. او د دونه کائناتو نه دا نه معلومه چې دې دپاره هم یو جوړونکی الله شته. د انسان دا نظر سوچ، وایي لکه په دې سترګه زه ګورم نظر پې کوم، دا پلانکې شی ډېر لرې دی نو ما ته نه ښکاري. نو عقل دې څه وایي چې سترګې ته څومره شي نږدې شي نو ښه به ښکاري که نه؟ تاسو نه تپوس کوم، لرې وي نو نه به ښکاري، او چې څومره نږدې وي نو دا سترګې ته د الله څه ښه نږدې کړه چې تا ته خپل لاس ښکاره شي. عقل خدا وایي چې څومره نږدې کړې نو ښه به ښکاري، لږې څخې را نږدې کړه دې سترګې ته، ځکه نه اندازه پرې واچوه، داسې لږ را نږدې کړه ما چې نږدې کړه ما ته خو خپل تلې اوس نه ښکاري. تاسو نه نږدې کړې خپلې سترګې، دا الله راته د خپل قدرتونه ښیي او ښودلي دي درته، دا د الله ذات او د الله قدرت. په دې کې به دلیل نه ګورې. نو شیطان لګیا دی خپله خواري کوي، خو که لږ غوندې م انسان د خپل عقل نه کار واخلي شیطان بسي او د شیطان کار بسي. موږ د الله عقل را کړی دی، الله دماغ را کړی دی، الله پوهه را کړی دی، الله کتاب را کړی دی، الله پیغمبر را کړی دی، الله په ځمکه او اسمانونو کې داسې نښې را کړي دي چې هغې ته وګورو موږ به د الله قدرت، د الله وحدانیت، د الله حکمونه معلومو. دا موږ الله را کړي دي الحمدلله. نور دی چې کومه خواري او محنت کوي او دې کوم کوشش کوي تر اخره پورې سړي پسې لګېدلی وي. امام رازي رحمت الله علیه لوی بزرګ تیر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی او عقلي فلسفي عالم تیر شوی دی. یو کتاب یې لیکلی دی د الله په وجود باندې 360 دلایل یې لیکلي دي. الله موجود دی دی دلیل، الله موجود دی دی دلیل، الله شته دی دی دلیل. بعضې خلک الله نه مني. امام فخر الدین رازي چې دی د شیخ نجم الدین رحمه الله سره یو زمانه کې یو صحبت او یو تعلق او یو ملګرتیا پیدا شوې ده. شیخ فخر الدین شیخ فخر نجم الدین رحمت الله علیه سره شیخ نجم الدین لګیا دی خپل اودس کوي، یو مرید دی یو شاګرد دی هغه ورته اوبه اچوي. نو په اودس کې اسراف ګناه ده، دومره اوبه به استعمالی چې څومره باندې ستا کار کېږي، نه به دومره کمې اوبه استعمالی چې اندامونه دې وچ پاتې شي، داسې به هم نه کوې، او نه به ډېرې زیاتې اوبه استعمالی.
لګیا دی شاګرد ورته په لاس اوبه اچوي لوټه تشه شوه، زر شاګرد بله ډکوي ورته اچوي لوټه تشه شوه، زر شاګرد لګیا دی ورته بل اچوي او دی هماغه یو لاس باندې اوبه اچوي په بل اچوي سوچ یې بل خوا تللی اوبه پې اړوي شاګرد هم غږ غریب نه شي کولی چې صاحب نن خو ما ستا په دې لاسونو باندې ډېرې زیاتې اوبه واچولې. اخره کې یو چونګ اوبه په دې لاس کې راوچته یې کړه او داسې وویشتلې. الله بنده ورته وایي چې بې دلیل الله منم، بې دلیل الله منم. دا ټکې ووې او بیا هغه شاګرد ته وایي شابه اوبه را باندې واچوه. چې اودس یې وکړ شاګرد ورته وایي صاحب نن خو دې ناشنا کار ونه یو خو بله اوبه دې صرف په دې یو لاس را باندې واړول، کم خوا دې صاحب سوچ تللی او دا خبره دې چا سره وکړې، دا اوبه دې کم خوا وویشتې مونږ خو څوک لیدل نه. دې بزرګانو ته کشف کېږي، کشف هغه څیز چې هغه په دې سترګو نه ښکاري د دې زړه په سترګو ورته رب العالمین هغه شی ښیي. وی چې ما ته امام فخرالدین رازي دا لوی عالم هغه الله وښود اودس په دې وخت کې زه اودس کوم هغه راته الله وښود او د مرګ په وخت کې ځنکدن کې پروت دی، د مرګ بیماری کې پروت دی. چې مې ولیده شیطان ورسره لګیا دی او باس شروع دی، مناظره شروع ده، مقابله شروع ده. شیطان ورته وایي الله نشته، دی وایي شته، دلیل وښایه. امام فخرالدین رازي خو 360 دلایل لیکلي، دا مې دلیل. شیطان ورته وایي دا خو غلط دی، هغه ولا باطل کړ. بل راوړه دا دویم دلیل. شیطان ورته وایي مړه دا دې خطا دی، وی دریم دلیل وی دا دې خطا دی. شیطان سره اوس مقابله شروع ده. وی بل دلیل 360 دلایل امام فخرالدین رازي ورته ور پیش کړ او شیطان ټول ولا باطل کړل. ما ته الله را مخامخ کماله کې سوچو کو چې کله اخیری دلیل مرله باطل کې خدای امام فخرالدین رازي غوندې لوی شخصیت خدای نه بیمانه ایمان دې له وباسي دې سره بس کېږي. یو چونګو به مې راواغشته ورته مې ورويشته، رب العالمین زماغه چونګو به هغه سینې ته ور رسولې، په سینه د پاسه پرېوته او زما आवाज الله ور رسو چې دا الله بنده به دلیل منم لری کو په درایلو سکے. وی شیطان به دلیل منم، وی شیطان دې دلنا پنجو وستلې او ساته ودل. د مرګ وخت کې به دا خبيث راځي تا به بربادای په دلایلو ته بیان شي خلاصې دې شیطان سره به څوک باسونه کوي، هغه سره به څوک دلایل وای. نو خبره مې دې پورې خلاصې ایو سره چې تاسو وکړه وی دا وای چې الله موجود دی، عجیب خدای دې الله الله شته. وی څنګه؟ وی یاره دا نارنج براوي ځان دې دونه پټې مې وده پکې او دا په اندوانه په ځمکه پرته ده، پټې پټې ده دومره اندوانه کړې ده. دا ناشنا خبره نه، عقل خدا وای چې که الله وي نو الله له خپل علم دی. نو په کار دا چې د نارنج دی د اندوانه راغې کې وي ځکه بوټې ده نارنج غټ دی نو غټه میوه په کار ده. او دا په ځمکه چې زیړی پرته ده نو دا خو پوټې پوټې دې په کار راځي دا نارنج په دې کې وي. دې له غټه میوه ورکړې ده او هغې له پوټې نه ورکړې. ناست دې خبرې کوي ناګه ټس چې نارنج د سر د پاسه را پرېوت چې را پرېوت وي بس الله چې څه کوي ښه کوي. ډېر شکر دی چې دا الله چې څه کوي. ولې وایي که د هندوانه اوس په دې نارنج کې وه او زما په دې سر را پروت وه خو بیخ به یې راوسستی دا به برباد کوم. الله ښه پوهېږي که نه چې دا خو بله هندوانه که په نارنج کې وه وایه اوس که نه دا د الله څونه لوی نظام. څومره چې میوه غټه وي نو هغې له داسې بوټې ورکړل چې په ځمکه خور پروت دی چې که چرته دا بړی او دا را پرېوته او په انسان را پرېوته هندوانه دې په سر را پرېوځي نو بس دغه دې مرګ دی که او که په انسان را پرېږدي او هوا لګېده او را پرېوته نو تبه برباد شوه. نو داسې میوې په غټ بوټي کې بره پیدا کړی که را پرېږدي نو خرابېږي به نه. او هغه میوه چې هغه غټه ده درنه ده هغې له الله وړه غوندې ځیلی ورکړه چې په ځمکه پرته وي. که باد راځي او که زول راځي او که طوفان راځي د پرېوتو یعنې نشته خرابېږي به کم کم یو نښه به ګورې د الله قدرت او د الله ذات پسې معلومې. خو خبره مې دې پورې کوله چې امام فخرالدین رازي رحمت الله علیه ته د مرګ په وخت کې راغې ورته کېناست الله نشته. نو دا شیطان ګورې د مرګ په وخت کې به دله راځي دې اړه ته به له وسوسې اچوي دا اړه به داسې کنئ الله نشته دا پلان کې داسې دی دا داسې دی. په دې اخري وخت کې به د هغې د ګمراهۍ لپاره راځي پرېږدي به دې نه. ته به د الله قدرت ځان ته را مخکې کړې د الله ذات به ځان ته را مخکې کړې او بس خپل ایمان او خپل یقین پر خپل لاس کې ټینګ ساته رب العالمین به دې حفاظت کوي. یو میدان د جهاد کې
یو سړی لګیا دی جهاد کوي او ښه مضبوط طریقې سره لګیا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې تېر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ کې چې څنګه تېر شو نو پیغمبر علیه السلام مبارک داسې ورته وکتل وی هذا من اهل النار دا دوزخي دی یو صحابي فرمایي زړه کې مې وسوسه راغله چې دا سړی خو جهاد کې توره ورسره ده او داسې جهاد یې کو چې په دې ټول میدان کې د په شان جهاد ور چا کړی نه توره ورسره دوه مخې ده په یو مخ اموال کوي او په دې بل مخ اموال کوي او د دنیا کافر یې مردار کړ او ګوره نبی علیه السلام فرمایي چې دا دوزخي دی ویل کې مې داسې یو بوټی داسې لږ غوندې هغه دغه غوندې پیدا شو تردد غوندې پیدا شو خو یا هغسې نه چې هغه د کفر تردد و هسې مې په دې زړه کې وسوسه غوندې پیدا شو وایي دې سړي پسې روان شو چې ورته دی خو جهاد کوي مجاهد دی او نبي علیه السلام وفرمایل چې دا دوزخي دی دا ولې وایي دی روان دی او ما قصې د کافرو په دې منځ کې ځي او په توره یو خوا ویو بل خوا ویو زما سودا ده اوس په دې اړه کې وایي دی کې دی زخمي شو وایي داسې زخمي شو چې د زخمونو تاب یې بیا نه شو لرلی نو هغه خپل تیرکش ته یې ګوتې کړې بټوې ته د هغې نه یو غشی راوایسته او خودکشي شروع ځان پیلالی وی هغې خوند ونه وی بیا دا چلو کړه چې توره یې خپله راواغېسته او د هغې هغه موټې هغه سټی یې په ځمکه کېښوده او د هغې هغه سوک یې سینې ته کېښوده او ځان یې پرې ورغړو توره ته پورې را پورې وتل او پرېوت مړ شو ګوره خودکشي یې وکړله ویرالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله زما دې قسم چې د الله رښتونی پیغمبر زما دې قسم ولې تا چې څه فرمایلي هغه سړي زبردست جهاد کو قزمان د هغه نوم بخاري کې حدیث دی وی مجاهد تاسو فرمایل چې دا دوزخي دی زمونږ کې سودا پیدا شو چې دی مجاهد دی او نبی علیه السلام وی دوزخي دی وی بیا ویلانم ورپسې وی هغه سړي صاحب خودکشي وکړه ځان یې مړ که ستا خبره رښتونې ده نبی علیہ السلام او فرمایل لاړ شو په دې خلکو کې یو اعلان وکړي چې جنت ته به هغه سړی داخلېږي چې هغه سوچه مسلماني ګوري او بیا فرمایل وی ډېر کله یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي یو لیش داسې کار به ته اخر وخت کې شیطان ښکاره کړي یو کار به ته وشي چې د جنت په ځای به دې نیغ په نیغه جهنم ته ورسېږي لکه دغه سړی خو مړ کېدا سم په دغه نیټې مرګ مقرر و خو که ده خودکشي نه وی کړی په خپل مرګ مړو کم خوا به ته جنت ته به ته خودکشي یې وکړه ځان یې مړ کړه د جنت په ځای لاړ جهنم ته دا آخر وخت کې د شیطان وسوسه ده شیطان ورته وسوسه واچول په آخر وخت هغه وسوسې تباه کړه او برباد یې کړه نو وروڼو دا دې پورې دا ټولې خبرې درته کوم چې شیطان وخت په وخت سړي ته وسوسې اچوي مونږ چې دا آخري صورت دی د قرآن حکیم بالکل آخر قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اے پیغمبر وایي دې خلکو ته زه پناه نیسم په هغه ذات چې هغه د ټول انسانیت رب دی او د ټول انسانیت بادشاه دی او د ټول انسانیت معبود پروردگار دی په دغه ذات د پناه نیسم د شر د چا نه د هغه شیطان نه چې هغه وسوسې اچوي اړه ته ناست دی اړه ته وسوسې اچوي خو الله دونه مهربانه دی ما په اول کې هم درته ووایي چې یو خوا شیطان له الله طاقت ورکړی دی وسوسې اچوي خو شیطان له الله دوه نومه ورکړي دي وسواس او خناس وسواس معنا وسوسه اچوونکی اړه ته ناست دی او د زړه ته د شر او د خدای د بغاوت دا خبرې درته اچوي بل ته ورته خناس خناس معنا رستو کېدونکی نو الله وایي چې دی خو وسوسه اچوي خو ګوره ډېر بې غیرته دی چې د الله نوم دی واغش ګورې بیا رستو کېږي تښتي چې دوی په دې زړه پنجه ولګوي او ته وایې الله بس پنجه وباسي وتښتي ګوره څومره اسان علاج دی چې په دې زړه پنجه ولګوي وایي لا اله الا الله پنجه وباسي تښتي بیا وسوسه خو اچوي په زړه باندې لکه خلطم چې څنګه دا جوړه ده خوله خښه کړي او دا وینه راکاږي دقه رنګې دی دا خپل خلطم په دې زړه د پاسه لګوي خو چې د الله نوم دی واغش لا اله الا الله دی ووایي بیا دې هغه خپل خلطم هغه خپله خوله وباسي او تښتي بیا پاتې کېږي کمزوره شی دی مضبوط شی نه دی خو آخر وخت کې ګورې دی په انسان حمله کوي پرېږدي نه ای د خدای بندګانو یو خوا خو زموږ نه مطالبه کوي چې ملا ټول خلکو درکړ شریعت هم څه کوو
یو خدا چغې وهه په جلسو کې دا چغې وهه یاره مولا له موټ ورکو شریعت یې رانوست اسلام یې رانوست مونږ اسلام له لېږلي او دوی اسلام رانوست یو خدا چغې وهه بل طرف ته چې مولا لګیا دي د قرآن او د سنت مطابق قانون راوړي او د شریعت یو قانون په اسمبلی کې منظوروي نو بیا نه منظور مې دا خو منافقت دی دا کار خو مه کوئ دغه مونږ نه مطالبه کوئ ما وې تاسو هم قرآن منئ مونږ هم منو تاسو هم حدیث سنت منئ مونږ هم منو تاسو هم شریعت منئ مونږ هم منو ستاسو هم په هغه الله ایمان دی او مونږ هم په هغه الله ایمان دی یا د خدای نه بغبغتو اوس د الله دې قانون ته ولې شا کوئ او ما دا ټول شیطان ظالم زور دی در باندې په دې اوږو د پاس هم سور دی زمونږ وزیر قانون چې څنګه هغه بل ابل ورځ پیش کړ تاسو به کتلي په اخباراتو کې چې څنګه یې پیش کړ په الله یقین وکړئ زه ناست وم په اسمبلی کې بعضې ملګرو هغه د شریعت بل حزب ایک راواغېست او په ځمکه باندې پاڼې که ویې غورځه وویشله دغه مسلمانانو ممبرانو چې کوم د دې بعضې خلکو په اوټونو باندې تلي دي او نن په اسمبلو کې ناست دي نو د الله فضل دی په هغه موقع زه خالي نه پرېږدم پې پاڅېدم او داسې مې کړل چې حیا مې دې غونډه کړه مې دومره شریعت بدي شي خدای ستاسو دونه بدي شي دی الله تاسو نه پیدا کړی د دې پیغمبر تاسو باندې احسان نشته دی الله تاسو له نعمتونه نه درکړي په دې الله تاسو ایمان نه نو ظلم وبلو تاسو نه هغه خلکو اوټ درکړي مسلمانانو اوټ درکړي مې هغه مسلمانان افسوس ته تاسو کو دلال شي چې پس خاګو باندې په ټماټرو د استقبالو کې بری مخمولي تاسو مسلمانانو را لګل کافر خو نه را لګل تاسو مسلمان را لګل يهود خو نه را لګل یا زه ته هم قسم دې چې پاغه ورځ د الله د نوم او د پیغمبر د نوم او د کلمې کوم بیزتی دې ظالمانو په دغه اسمبلی کې وکړل درته نشم ویل خدای څه ګناه کړی دا پیغمبر نوم څه ګناه کړی اسلام څه ګناه کړی دا قرآن څه ګناه کړی دا پاڼې وشټولې پس مکه باندې وغورځولې ما یې پرون خو هغه امریکې په هغه جیل کې امریکانی قرآن شریف راغشته او په لیټرین کې غورځولو په غسل خانه کې کافر غورځولو نو موږ په چې احتجاجونه شروع کړل په اخباراتو کې او جلسې جلسونه شو ولکه دا موږ د قرآن بېعزتي وشوه او د قرآن پاڼې په لیټرین کې وغورځولې او د قرآن بېعزتي وشوه د قرآن بېعزتي وشوه او هر مسلمان را پاڅېده نو مې هلته هم ګیله د کافر نه کوله ظالمانو نن تاسو هغه پاڼې واخېستې په ځمکه وغورځولې نه هغه کافر یادم تازه که امریکا خوشحاله وی یهود خوشحاله وی خپل الله خفه کې دشمني د حکومت سره ده ورسره وکړه مقابله وزیر اعلی سره ده که وزیر سره ده که بل چا سره ده راځه جونس هم ورپسې وباسه هر څه ورپسې وباسه هر څه او تاسو لا کتل هم نه د شریعت بل صرف هغه وزیر قانون پیش کړه لا کتل هم نه دی او دونه تاسو باندې د الله نوم بد لګي د پیغمبر نوم بد لګي د قرآن نوم بد لګي د قرآن یادونه بد لګي چې هغه مو چیرې کله په ځمکه مو وغورځوي چې ما دا ټولې خبرې ورپسې وکړه مې ګوره ظلم هم وکړه مې تاسو به توبې وباسئ مې تاسو به پاکستان د دې ټولو کروڑونو مسلمانانو نه اوس معافي غواړئ تاسو خو دې مسلمان را لېږلې دومره ظلم وایي دا موږ نه دي کړی پریس والا سبا په اخبار کې ورپسې هغه پرچې شایع کړه وایي دا دي که نه دي دا په ځمکه څه پراته دي ورته موږ خو دا پاڼې وشلولې چا دا کاغذونه ټوټې چا کړل راتلو سره پرون وینا منظور نه منو ما یې کته منې کته نه منې دا مولا دې قوم منتخب کړی په اکثریت منتخب کړی دی شریعت لپاره منتخب کړی دی او ان شاء الله چې مونږ به دا د قرآن نظام او د پیغمبر نظام په دې اسمبلی کې خامخا منظور او پرون ته په زور منظور زه خو وایم دا 55 کاله خو مې تاسو ته مونږ چې غوړي چې شریعت راولې کنه دا فایده به تاسو اغشته وکنه دا کارنامه به تاسو کړی وکنه نو چې 55 کالم د چغې واله تاسو نه کو زمونږ حکومت راغی 2 کالم په بیا هم سوچونه وکړل او بیا هم راوسته نو ظالمانو دومره دشمني چې بیا پاڼې په ځمکه غورځوي د خدای په نوم د پاته په اسمبلی کې ګرځي دا ظلم دی که نه دی ظلم الحمدلله هغه شی مونږ پاس کړ پرون منظور کړ او ښه په اکثریت د الله فضل دی دوی څه 2 کسانو هغې مخالفت وکړ او زمونږ څه 8 پیتري کړ څومره کسانو حمایت وکړ او د الله فضل دی پرون زما زړه داسې د خوشحالۍ نه ټوپونه وال چې مې هغه اسمبلي کې شراب خواره به پکې ناست او هغه اسمبلي کې په هغې کې به د دنیا هغه خلک ناست چې د خدای نوم به یې نه پېژن پرون پکې د نارې تکبیر او د الله اکبر چغې والې شوې زموږ د خوشحالۍ خبره اوس دوی څه کوي مونږ سپریم کورټ ته ځو مونږ های کورټ ته ځو
دا مونږ ختمو نه منو. مې ما خپل وس وکړ. اوس که دې په سپریم کورټ او په های کورټ ختمې خو زما ادارې نه مزه خو ازادي ادارې دی او هر څه چې کوي هغوی څه فیصله کوي. که هغې لاسونو ته زمونږ دا شی ختم کړو بالفرض آیینې ادارې ما خپل وس وکړ. یو سړی په خپل وس پړ دی. زمونږ حکومت خپل وس وکړ. انشاءالله های کورټ او سپریم کورټ به دا ختموي هم نه به ختمي ځکه چې هغه د آیین او د قانون مطابق دی. پرون ما ورته هغه کاپي وښوله مې دا ما سره موجود ده. مې که څوک هم دا ثابته کړي چې دا د اسلامي نظریاتي کونسل د سفارشاتو او د هغې مخالف شی دی، ما په اسمبلی پرونه اعلان کړی دی، مشرق اخبار هم لیکلی دی چې زه به د خپل رکنیت نه استعفا ورکړم. مې ما ته یو ثابت دی که نه کتاب مې ورته باقاعده وښو پرون. څوک وایي دا خو دا چل دی. یو پکې وایي یاره دا مونږ ځکه نه منو چې تاسو مولیانو له په دې کې روزګار ورکوئ. نو ما یې ولې مولا د معاشرې فرد نه دی؟ د پاکستان په جوړولو کې د مولا کردار نشته. مولا د ملک د قرباني نه ورکړې، مولا دا ملک نه دی ازاد کړی. مولیان د دې ملک دپاره د سور او د خنزیر په سامانو کې نه دي بند شوي، بټو ته نه دي غورځولی شوی. شیخ الهند صاحب د مالټې په جیل کې نو قید شوی. مولانا حسین احمد مدني صاحب هجرت نه دی کړی. دې علماو د احوال او ټکول د دین او شریعت دپاره نه دي خوړلی. نو که مولا ته پکې روزګار میلو شي نو څه کفر به وشي، څه چل کېږي دا؟ او څونه مولیانو ته به روزګار میلو شي؟ که په اسلامیاتو استادان دي په سکول کې روزګار ورته میلو دی نو استاد بچي ته قرآن ښیي که نه؟ ما څوک یې چلی؟ په شریعت به څوک پوهېږي؟ مولا به پوهېږي. اوس د انسان د علاج دپاره ډاکټر پکار دی. که ته مولا بولې چې راشه د مریض علاج وکړه نو خلک به ورپورې خاندي. په قانون وکیل پوهېږي، په دې کوټه جوړولو باندې ګلکار پوهېږي. که ته یو قابل ډاکټر راولې وې دا کوټه را جوړه کړه جوړولی شي درله. نو مې په شریعت خو پوهېږي مولا، په قرآن او سنت پوهېږي مولا. نو چې مولا پې پوهېږي او مولا راشي او د هغې مطابق فیصله کوي د انصاف، څه پې ولې خفه کېږي؟ یو بل پکې پاسې وي په دې به بلا پیسې ولګي، د قوم خزانه به تباه شي. مې په ټي وي سټیشن کې اربونه روپۍ لګېږي، پې خفه کېږي نه؟ د سینما پرمټ چې ورکوي او په لکونو روپۍ پې لګي او بلیو پرنټ یې پکې بربنډ فلمونه دي، په هغې خفه کېږي نه؟ په کرکټ او په دې څیزونو چې په کروڑونو روپۍ د پاکستان لګي په هغې نه خفه کېږي. خو که د قرآن او د سنت په نظام خرچه کېږي نو زړه دې پې درد کوي. ما وې د پاک صوبې سرحد دا ټوله خزانه دې پې برباد شي، خو د الله او د قرآن او د پیغمبر د سنت و نظام دې پکې را شي. خو دې لګي پیسه که نه، څه لپاره دې پیسه؟ د دې قوم پیسه رو مې دا قوم یې مني. دلن ساعت مرګ دې د مرګ څه پته لګي، خدای له به سبا ورځې څه جواب وله ورکې. دا مې دې پورې اصل کې شیطان متعلق خبره کوله چې شیطان په مختلفو طریقو راځي. اوس مسلمان د خپل شریعت خلاف روچتول، ګوره مسلمان د خپل قرآن خلاف روچتول، مسلمان د خپل پیغمبر د حدیثو خلاف روچتول، مسلمان په کې دا وسوسال ټول چې دا د قرآن او د سنت دا پاڼې په ځمکه وغورځوه د پاسه پې وګرځه. مسلمان په دې مجبورول چې شا به دا پاڼې وشلوه نه نه منظور چغې ووهه. هسې تاسو نه تپوس کوم نو هرې پارټۍ سره چې تعلق لرئ پارټي به خپل کار کوي. د خدای په نس چې دا دې خلکو څه کړي دي دی جیس کړي دي، صرف ناراوی کړي د به راپاسې ملا څه وکړل، ملا څه وکړل؟ ته ملا پرېږدې او چې ملا کوي دومره غصه درځي چې بیا د خدای او د رسول په نوم ګرځې، د خدای او د رسول نوم شلی او ځان ته به مسلمان. دا افسوس دی او که افسوس نه دی؟ همایې ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین. دغه د اسلام خلاف ډېرو خلکو سازشونه کړي دي، خو چې کله رب العالمین خپله فیصله کړې ده د چا سازش هم د الله فیصلې د مقابله کې نه شي ټینګېدی. هغه الله فیصله ده انشاءالله العزیز. دا کار خدای د دې مولیانو نه اخېسته او انشاءالله دې واخېسته. او اوس هم تاسو یو دعا کوئ دا دوی چې د هغې خلاف پرون پکې یو پراپېګنډه دا مو شوې اسمبلی ماتوي. مونږ ته دا م اطلاع راغله چې اسمبلی ماتوي او د هغه ناستې او فصلا کېږي او دغه کېږي. مونږ ملګرو میټینګ و تجاویز پکې راځي. مونږ ملګرو دا فیصله وکړه چې اسمبلی ماتوي یو زر ځله دې ماتې کړي. اسمبلو باندې امکان نشته، خو چې دومره وخت مونږ ته اوس میلاو شي چې مونږ پکې دا د قرآن او سنت دا نفاذ دا بل پکې انشاءالله د اسمبلی نه ورپاس ماتوي دي او زر ځله دې ماتي. اسمبلو زره ده مونږ سره مونږ مخکې ممبران اوسه که د قرآن او سنت خدمت پکې وي دا ممبري قبوله ده، او که د قرآن او سنت خدمت پکې نه په شرط دا ممبري وده. څه کوو په ممبري؟ پیسه پکې نه مونږ ګټو او نه مونږ پیسه پکې ګټلو چې او نه هغه چلونه راځي او نه را باندې خدای غرامه پیسه خوړلې کوي. نو دا مې دې پورې وی چې دا د شیطان وسوسې دي په مختلفو طریقو. قرآن حکیم کې الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اے انسانا شیطان ستا دشمن دی، ګورې دشمن یې وګڼه دشمن.
د شیطان خبره مونږ او د شیطان د وسوسې نه د الله په ذات باندې امان وغواړه. ورونو په مختلفو طریقو به شیطان راځي. کله به راته وایي صبر وکړه لمونځ دې وروسته به وکړې، کله به راته وایي زمړه دغه زه ماسخوتن به ټول یو ځای وکړې، کله به راته چې په مانځو درېږې هله یو کار به راته یاد کړي شابه زر لمونځ کو چې هغې له تې لاړ شي. که د حج ورځې راشي اوس بیا د حج د داخلو اعلان شوی دی انشاءالله زه په یو جمعه تقریر کوم او چا سره پیسې وي زه خیر سخت کال پیدا کال له به لاړ شي. یاره دا خو بلا پیسې دي زوی له پې واده ولې نه کوې، کور پې ولې نه جوړې؟ دا وسوسې به راته راچي. نه به د زوی پکار شي، نه به د کور پکار شي، نه به عزت پکار شي، نه به د مال پکار شي. هغه الله او رسول به دې پکارېږي د کوم الله او د رسول د حکم مطابق چې در باندې الله حج فرض کړی. نو دا شیطان ته قسم قسم وسوسې اچوي، د هغې مقابله به کوې او د الله او د رسول د حکم پابندي او تابعداري به کوې. الله دې مونږ د شیطان د وسوسو نه محفوظ کړي او د قرآن او د سنت مطابق د عمل کولو د الله توفیق راکړي. بشیر جانه دا خو تا غونډ ګېډې ما پسې راوړې دي او وخت ناوخته دی. دیوی 10 بجې چې کوم خبرونه کېږي په ټي وي باندې نو کلمه ته مخکې وایي. دا خبره ده که نه، کلمه ویل خو بده خبره نه، هر شي نه مخکې کلمه ویل پکاري چې کوم د نیکۍ کار وي، د ګناه کار که نه یې پکار. دا څه وایي زمونږ دفتر ته یو چټۍ راغلې ده چې 21 سال والا سرکاري نوکر په قراندازۍ باندې سرکاري خرچې باندې حج ته به ځي. دا دی وایي دا سود کې نه، سود کې خو نه راځي. اگر چې د دې ما مخالفت کړی ما د دې په خپله مخالفت کړی چې ما ویله په سرکاري خرچه باندې مه لېږئ څوک حج ته. که په چا حج فرض وي نو په خپلو پیسو دې لړ شي، هغه په چا حج نه فرض نو څه ضرورت دی چې په سرکاري پیسو خلک حج له لېږي. خو بیا زموږ مشرانو دا خبره وکړه چې دا د مخکې نه یو را روانه سلسله ده، مخکې به هم خلکو دا سرکاري ملازمین لېږل، نو که مونږ یې بندو نو سبا به دا خلک وایي چې هغه نورو لېږل او ملیان یې بندوي. نو دغه یو سلسله او یو سیستم روان دی او د وخت ناوخته دی. دا نورې به انشاءالله العزیز چې د بل وخت درته ویم. دعا وکړئ الرحم وکړي یا الله د ګناهونو نه مو ساتي، د شیطان د خواهشاتو د نقش قدم نه مو ساتي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو شر نه مو ساتي، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد قایم کړي او زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راوستل کړي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 169 نمبر کیسټ کې تاسو د شیطان وسوسو باندې بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12.